تاسو ټول ډېره مهرباني او بیا انشاءالله تاسو چې کړي دي تاسو کې نور چې کړو چې د حکومت او ټول قومات مشترک کړه توره مو واخیسته ټوپک مو واخیسته نو اوس خو دا بیرته وکړې دي دغ مروت کوم پسر انشاءالله چې زه په کوم ورځم 5 فوټه چین په ورځم 5 فوټه چین په ورځم تاسو په سر باندې تاسو په سر ډېره مهرباني ډېره شکریه بسم الله الرحمن الرحیم خان وسره وره څنګه سره موږ ټول پښتون قوم ټول پښتون قوم ټول مروت قوم ټول بیٹنی قوم د هر هغه مشر چې د پښتنو میدان ته راځي ایغه پر موږ دا دعا کوو چې یا الله ته ایغه مشرانو لونګه یا شامله همیشه چې ګرځي مولا مشر دای وای چې انعام چرویر امام مشر د زما چې اشفاق خان مینه خیر امام مشر یې مولا دا مشر چې نن ما سره ولاړ دغه خړو په جنگ چې تور مولا کړایو دا مشر به مو سره وژه په وژه ولاړ و سګې مروتو یک ټولو عوامو شکریه زه د اشفاق خان مینه خیل طرف ادا کوم هر هغه مشر چې د پښتنو میدان ته نه راځي یې ایغه شامله لونګۍ مې ټیټه غوښتې ده یو درخواست کوم چې کوم مشر په میدان درېږي دوه ټکي دې کوي مروت بیتنای مروت کے کچھ نہیں آ گئی مروت ابھی ٹھنائے بھائی مروت ابھی ٹھنائے بھائی سارا پشتون بھائی اشفاق خان پکڑ میں اوبوچے میں 850 کی اسی کو حکومت نہ پا میدان کا چلے دی داو کو بما ترا گئی پس بدا تو پک لوجے نہ کزاؤں دوڑا بدا تو پک سو رہا ہوں یعنی با پتک میدان بینا توئی بھی اللہ بکر میں گئے تُنا چی گئی ادولس میاستی بما تنیر جاری گئی دغه چې مکلک سره درېږي انشاءالله اوس بولته ورته وویله مشرانو ته چې دا کورمې ګېټونه نه ایچي اما 12 میاشتې نیر نه ای جاري دغه بغیره مې توپک مې دا توپک نورا مطالبه مستا امن غواړو اپر میں گیټونه خو مې او دا سوغونده شرط تله کلمانځ پر او دس تلاټې بون خو دغه نه بعد مې ډیم مروت کانال په بارې چې شپږ مطالبې نوره دي چې هر ذمه دار مځکې ته به تر غزني خیل پورې اوبه رسوي دا مې دومه مطالبه ده دریمه مطالبه مې دا ده چې نیر برته پخوي څلورمه مطالبه مې دا ده چې ډیم ته کوم نیر راغلی ده چا بند کړی ده هغه برته خلاصوي پنځمه مې دا ده چې قانوني برته آبادوي شپږمه مې دا ده چې دا کوم بد یې سره کړي دي دغه به ماته ننویاتې کوي پور مې به پرې کوي چې د روزانه آخری اعلان میں دادا چې توپک میں اور موزیه تکو
نیچ نه اچو اکا څوک داسې نریا پښتونیا مورې له مخې راوتلې درېیم ورځ ده ما ته حملې ته راځي ټیکر باندې کوي ما ټوپکر باسلی ده که مورې له مخې راوتلې یا موره پلار یې پښتانه یا نري بیا په دغه میدان ورته ولاړ یو بیا دې راشي نعره تکبیر نعره تکبیر په زور یې واړو په زور یې واړو پلار به دې راکوي نیکه به دې راکوي او ټول نیکه به دې راکوي او ټول نیکه به دې راکوي په ولاړې ودرېدو دغه باده باتاڼه اچوو اشفاق خان مینا خیر باتاڼه سره نعره تکبیر